نبی علیه السلام ته ورغله، نبی علیه السلام ته دا قصه وکړه چې داسې مشرکه مور مې د پوښتنې ته راغلې ده. نبی علیه السلام ورته وویل وایي خدمت به یې کوي، عزت به یې کوي، احسان به ورسره کوي، هغه کفر یې پرېږده، هغه د دې او د رب کار ده. مور و پلار ډېر عظیم مقام رب العالمین جل وعلا ورکړی ده، عظیم مقام الله ورکړی ده. که د چیرې په ښځه کې ملامتیا وي اصلاح یې کړه، نو مورجانې نه دې بخشش وغواړي، معذورت دې وغواړي. دا کوچنۍ مسئله ده، د دې مسئلې ته هم نه رسېږي چې مورجانه درته ووایي مور دې دومره امکان نه لري، امکان په ځناورو کې و مور داسې نشي جوړېدلی چې دغسې ظلم دې له ځناور زوی یې سره وکړي. عمر جان ټول موږ تاسو میندې لرو الحمدلله. عطا جان دا نور ملګري عطل جان ټول موږ تاسو په دنیا کې میندې مو لیدلې دي. یوه مور هېڅ امکان نه لري چې بچي ته دې ووایي چې ښځه دې پرېږده او طلاق ورکړه. بلکل بیخي مې نه ده اورېدلې. او دا زړه سره خفه کېږم، فساد په تا کې ده. نارینه د مور حق باید په خپل ځای کې ورکړي، د ښځې حق باید په خپل ځای کې. شریعت داسې یو عظیم دین ده، د مور حق په خپل ځای کې معلوم کړی چې دا د مور حق ده، د ښځې حق دی پر خپل ځای کې معلوم کړی چې دا د ښځې حق ده. شریعت دا نه وایي چې د ښځې حق دی په مور وخوره او د مور حق دی په ښځه باندې وخوره، نه ښیي. بلکل ته د زړه سره د موږ مشوره درته دا ده، خپله محاوله دې وکړه، کوشش دې وکړه، مورجانه دې خوشحاله کړه، هغه اسباب را مخکې کړه ورته. ګوري یو مثال درکړم، عمر جان دی ما دی موبایل کار پرېښودل، کامره یې نه چالو کېږي. مثلا مثال درته وایم، کاري صاحب ما ته یو دقیقه وخت راکړې، زه یو پوښتنه لرم. کار کښېنه سکرین ټکوه. دغه موبایل خراب سول، کامره یې کار نه کوي، زه به اوس ځمه دغه موبایل به ټول ورته غورځوم او که بې کامره ور صحیحه ومه، کامره به یې ور صحیح کوي. قاري موټر مې خراب سول، همدغه موټر زه مستري ته بیایمه، د یو څو روپو عوارضو خرابي یې کړې ده، دا به زه سمومه او که به دا موټر ټول ورته غورځوم، مستري ته به بیا همغه عوارض به یې سموي. آفرین زمریه. همدغه ورور ته وایم چې ته لاړ سه، همغه مشکل دې را مخکې کړه، معلوم یې کړه چې مشکل پر کوم ځای کې ده چې د ما مورجانه په تکلیف ده، مشکل په کوم ځای کې ده چې د ما مورجانه خفه ده، مشکل په کوم ځای کې ده چې د ما مورجان له مانه راضي او خوشحاله سي. نه عمر جان اسانه مسئله ده، خو دا مسئله هغه څوک دغه مسئله حل کوي چې هغه یقینا مور ته په احترام باندې قائل وي. بشک مور ته په احترام قائل وي. اوس خو څلور ښځې په شریعت کې راته روا دي، د الله په ذات قسم چې زر ښځې په شریعت کې راته روا وای، یوې طرف ته وای بل طرف ته مې مور وای، د مور دغه یو لاس مې په دې زرو ښځو په الله قسم کې ورکړی. الله اکبر، سبحان الله. ځکه ښځه بلم پیدا کولی سمه، بلم ګوري ښځه د دې مطلب دا نه ده چې ښځه راته بې قدره ده، نه، خو ښځه چې بیا پر خپل ځای کې حق را باندې لري، بیا د ښځې لاس په زرو په 1,000,000 ښځو نورو باندې د دې د یوه ګوته نه ورکومه. الله اکبر. بشک خو د مور ځای، مور همدا مور ده، بله مور دې بیا نه زیږوي، بله مور بیا نسي پیدا کولی. د دې مور رضا پیغمبر علیه الصلاة والسلام، الله اکبر. تاسې د پیغمبر علیه السلام د موږ د سیرت درسونه به انشاء الله راتلونکي شپو کې به بیا که خدای کویل چې بیا درته شروع سي چې د نبي علیه الصلاة والسلام ژوند هم درته معلوم سي. لیکن خبره دلته دا ده د زړه سرونو مور وي. مور په هیڅ وخت کې قلبا له خپل بچي نه خفه کېږي، قلبا یعنی په زړه کې نه خفه کېږي، په خوله به خفه وي درنه، طبیعت به درنه خفه وي، د دې دپاره چې تا یو ځای ته برابر کړي، تا متوجه کړي هغه خپلو غلطیانو ته دي، تا را واپس کړي هغه خپلو غلطیانو ته دي. لیکن مورجانه که دا اوس هم ورسې او دا اوس هم دا ښځه در سره کړي چې ګوره ښځې د ما مور ده له تا نه مخکې، داسې خط ورته کش کړه چې مور مې ده له تا نه مخکې، د هغې رضا د ما رضا ده، د هغې خوشحالي د ما خوشحالي ده. نو کله چې د مور همدغه خبره دې ورته وکړله، ته بیا دې ګوره چې مورجانه دې څومره له تا نه راضي کېږي، څومره خوشحاله کېږي. مور به وي او بیا به له بچي نه خفه کېږي. الله اکبر، الله اکبر.
په ټوله دنیا کې د هر چا مینه درواغ کېدلی سي خو د مور مینه نسي درواغ کېدلی. الله اکبر مور بشک مینه نسي درواغ کېدلی. دا مسلمانه مور خو څه کوي؟ دا که یهودي نصراني عیسوي هنده و مور ویم د هغې مینه نسي درواغ کېدلی. بشک نو ته د خپل ځان ته دی وګوره د زړه سره. تا تر دا مذهب وګرځم دا څو ورځې موږ د ښځو په حقونو باندې خبرې کړي وي. تاسو کوی چې قاري صاحب به راته وایي چې مور دې په دیوال باندې ولا ښځه ده. نه 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 مور د پیغمبر درته ویلی نه درته ویلي چې ښځه دې ده ښځه دې ده ښځه دې ده. نه مور دې ده مور دې ده مور دې ده. اکبر بشک نو مور چې دې هر څومره ملامته وي دا به نه ورته وي چې مور یې ملامته یې. که تا ته یې عمر جانه ملامتیا ښکارم سول او دا ملامتیا به یې دې په زړه کې ساتي. ګورو چې له خولې دې راونوځي. موږ بعضې خلک له مور سره حساب کوي، له پلاره سره حساب کوي. الله اکبر. مور ته وایي چې راسه زه دې غلطه ثابته کړم. الله اکبر. هغه د تاسې په سینه باندې او په نس باندې او په بدن باندې غول ورته کول بیا د بیدې معافي. مور دې یو ورځې درته وي چې ته غلط وي بچیه. نه خیر. چې میتیازې به دې په جامو ورته کولې یو ورځ یې درته ویل چې بچیه په غلطه یې. نه خیر. 9 میاشتې په نس کې تکلیفونه او پریشانیانې او مرضونه بیا چې پیدا سولې بیا به دې په دې باندې هغه د ځواني د وخت خوبونه دې ورباندې حرام کړي ول. سلیک به دې چوڼ کړل، چیغه به دې کړله، در سره ناسته به و په جي کې. هغه تکلیفونه یو ورځ یې درته ویل چې بچیه ته په غلطه باندې وي، زه دې په ځواني کې له خوبه ایستلې ومه. نه خیر. بیا خو فکر وکړي و قربانه کوم سم. بیا خو سوچ وکړي دا د تا په ښځه باندې په انګور باندې که دا خواښې ملامته وي، دا د تا مور باندې ملامته ویم، بچانو ته به دې وایي چې د خوشحالي ژوند ورسره وکړه، د عزت ژوند ورسره وکړه، د محبت ژوند ورسره وکړه. په حکمت سره که د ځان ته ژوند غوره کول ځان ته ژوند غوره کړه. او دا لازمه نه ده. اوس که خدای مکړه اوس مثلا یعنی ښځه د کور خدمت نسی کولای، د کورنۍ خدمت نسی کولای، بیا به د ښځې حق هم پر ځای کوي. بیا خو هغه د خوشحالي لارې لري، هغه د عزت لارې لري، هغه د ابرو لارې لري، هغه د محبت لارې لري. خپل آخرت مه خرابویه. مور له زړه خیره نه درته کوي، لیکن کله وخت چې بیخي ودردېدله او د تاسې بېوفایي ورته ښکاره سوله نو بیا کله د دوی هغه د زړه خیره سې نه ویم الله یې قبلوي. نو خدای مکړه داسې نه وي چې ژوند و زندګي مو په عذاب په دنیا قبل الاخره اخته سي یا په تکلیف سي. کوشش دې خوشحالي وکړي. ښه الله مو قدر منصور لوړي. جزاک الله. الله دې اجر درکړي. قاري صاحب محترم دوستان لایف در سره پورته کې اخلاص وکړي. ماشاءالله کسان هم پورته سول 200 کسان یې سي. الله زمریان